بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډیر مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو څلورم کلاس ته ښه راغلاست. په دغه کلاس کې به تاسو ته د انګلیش فروټس یعنې د میوه‌جاتو نومونه په پښتو کې په ساده بڼه ښودل کیږي. دغه کورس خاص ډول د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی دی چې هغه د افغانستان نه بیرون په نورو هیوادو کې ژوند کوي او غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي. نو لطفا دغه کورس تعقیب کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو هم دوی انګلیسي ژبه په کمه موده کې زده کړي. نو راځئ چې دا کورس شروع کړو او د میوه‌جاتو نومونه په ساده پښتو کې موږ زده کړو. نمبر 1 پلم. نمبر 1 پلم. پلم معنا الوچې. پلم الوچې یا پلمز. اس ورک اضافه کې د زیات الوچې راغلي. پلمز الوچې. پلمز الوچې. بنانا کیله. بنانا کیله. بنانا کیله. کوکمبر. کوکمبر بادرنګ. کوکمبر بادرنګ. کوکمبر بادرنګ. اورنج نارنجان. اورنج نارنجان. پښتو کې موږ ورته هم نارنجان وایو، په انګلیسي کې هم ورته اورنج ویل کېږي. اورنج نارنجان. میلن خټکی. میلن خټکی. پښتو کې هم ورته خټکی ویل کېږي یا خربوزه ورته وایو، په انګلیسي کې د دې معنا ده په انګلیسي میلن ده، یعنې انګلیسي کې ورته میلن ویل کېږي. میلن خټکی. میلن خټکی. ګریپس انګور. ګریپس انګور. یو خبره یادول ضروري دي، که تور انګور وي که هغه شنه انګور وي دواړو ته ګریپس استعمالیږي. ګریپس انګور. که تاسو یو دکاندار ته وایي چې زه 1 کیلو انګور غواړم، نو داسې به ورته وایي I want 1 kilo of grapes. زه 1 کیلو انګور غواړم. واټر میلن هندوانه. واټر میلن هندوانه. واټر میلن هندوانه. که تاسو یو دکاندار ته وایي چې زه هندوانه نه غواړم، داسې به ورته وایي I don't want watermelon. زه هندوانه نه غواړم. I don't want watermelon. زه هندوانه نه غواړم. اپل مڼه. اپل مڼه. که سره مڼه وي که شنه وي که هر ډول وي ټول ته اپل استعمالیږي. او ځینې انګلیش سپیکر اپل هم تلفظ کوي، اپل هم ورته وایي، اپل هم صحیح ده. اپل مڼه. اپل مڼه. پاینیپل. پاینیپل انانس. پاینیپل انانس. پیر ناک. پیر ناک. که چې تاسو اس اضافه کوي ورته پیرس. پیرس بیا ډیر اناکونو ته ویل کېږي. مینګو. 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 مینګو چې دا ام ته ویل کېږي، پښتو کې موږ ام ورته وایو، په انګلیسي کې ورته مینګو ویل کېږي. مینګو. مینګو ام. لیمون. لیمو. لیمون لیمو. همداشان نور نومونه چیری. چیری معنا ګلاسونه. چیری CHERRY چیری ګلاسونه. عصري ګلاسونه تاسو باندې سکرین درته ښکاري، دې ته چیری ویل کېږي. پیچ شفتالو. پیچ شفتالو. پیچ شفتالو. اپریکاټ. اپریکاټ زردالو، یعنې ځینې خلک منده ته هم ورته وایي. اپریکاټ. اپریکاټ زردالو یا منده دی. اپریکاټ. اپریکاټ زردالو یا منده دی. ټینجرین. ټینجرین مالټې. ټینجرین مالټې. ټینجرین مالټې. که تاسو چاته وایئ چې زه مالټې اخلم، داسې به ورته وایي I buy tangerines. I buy tangerines. یعنې زه مالټې اخلم. I buy tangerines. زه مالټې اخلم. د نن ورځې کورس کلاس دومره و.
هیله ده چې یو څه مو تر زده کړي وي. نو که چیرته ویډیو مو خوښ وي کلاس نو لطفا ویډیو ته لایک ورکړئ او نور ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا مو د الله